کله چې انسان د جنازې لپاره راشي جنازې موږ لپاره راشي او دنه نیمه جنازه شوی ده او نیمه جنازه پاتې ده د جنازې په منځ کې د جنازې را شاملېږي نو دې بسنګ دې سره شاملېږي تکبیرونه بسنګ برابرای او سبق په کې د کم زینه شروع کوي دې ته خصوصي توجه وکړي دا ډېر اهمه مسله ده ډېر خلک د جنازې لپاره راشي چې نیمه جنازه ته نشوي او نیمه پاتې وي بیا وار پار د خطا وی چې د سره څنګه شامل شو او که شامل هم شو سره او صحیح طریقې سره بیا ادا نه کی ځکه چې مسلې وته پته نه وي چې څنګه طریقه ته د دې شاملې دو نو انسان پریشان کیږي صرف دې کې د دوه د وجنه نمبر 1 د وجنه پریشان کیږي چې زه پکې سبق د کم زینه شروع کما آیا چې الله اکبر کم سبحانك اللهم نه شروع کوم سبق او که درود شریف پکې شروع کما او که دعا پکې شروع کوم جنازه کې هو اول تکبیر نه پس سبحانك اللهم تر ولا اله غیرک وکنا بیا په دویم ځل الله اکبر نه پس درود شریف وي او په دریم ځل الله اکبر نه پس دعا وي بیا نو اوس چې څوک په منځ کې شاملې کې ته د خو پته نشته دی چې دا امام په کم ځای کې لګیا دی اوس پس سبق د کم ځای نه شروع کوما دې د وجنه انسان پریشان دی او بل الله اکبر د وجنه چې الله اکبر پکې سلور ځل فرض دی دا به دې څنګه پورا کوي نو بالکل اسانه طریقه ده د ټینشن هیڅ خبره پکې نشته ده توجه سره دا خبره ووري ان شاء الله په اسانه سره به تاسو پېښ شي نمبر 1 جنازه کې دوه شیزونه فرض دي یو نیت کول د ځلنه نیت کول چې دا فرض دي ټیک شو دویم نمبر فرض پکې سره دا الله اکبر چې کنه تکبیرونه سلور ځل الله اکبر په جنازه کې فرض دي یو تکبیر اوله او درې اومداس الله اکبر دې سبق پسې چې کوم الله اکبر راځي دا نو تاسو به یو نیت کوي او سلور ځل به تاسو الله اکبر برابروي خو څنګه طریقې سره به برابروي غوږ وته کیږي اول خبره سبق په تاسو د کم زینه شروع کوي او چې څنګه تاسو را لې کنه جنازې کې شاملېږي په منځ کې نو چې کم کس سره ته په خوا کې ودرېږي هغه د خواول پکاري چې تا د سبق لک شان د پتیزه وي چې ته شاملېږي هغه ته پکار دی چې درود شریف کې کله لګیا دی چې درود شریف لک شان د پتیزه وي او تا د پته ولګي چې دا امام درود شریف کې لګیا دی بس ته په ځکه کې الله اکبر کې نیت پوتړي او ډایرکټ په درود شریف ته شروع کې که دعا کې امام لګیا دی بس الله اکبر بوي او ډایرکټ په دعا ته شروع کې دیکھ شو او سبحانك اللهم کې لګیا دی بس مطلب اولنې تکبیر دی الله اکبر بوي او بس سبحانك اللهم بشرو کې ٹھیک شو او کوس تا چا سبق پتیزه اون ویلې او عموما څوک پتیزه غو چا د سبق تیزه نه تا ته عموما پته نه وی چې امام په کم تکبیر کې لګیا دی بس ته چې څنګه راشي پس نزل کې بنیت وکي الله اکبر به وکي نیت پوتړې بس ډایرکټ به ته سبحانك اللهم نه سبق شروع کې ستا بالکل اولنې تکبیر شو چې دا د پته نشته دی چې امام په کم سبق کې لګیا دی تب الله اکبر نه پس سبحانك اللهم شروع کې ٹھیک شو یو ځل الله اکبر دی ویلې بل فرستا او سبحانك اللهم شروع کو ولا اله غیرک دلته در رسولو یو الله اکبر خدا دی شو کنه بل فرض ته چې سبحانك اللهم تر ولا اله غیرک پر رسي امام بیا الله اکبر یو ځل وی تم وسره الله اکبر ویلې وشوستا کنه دلته بل فرض امام سلام وګرځولو مستا الله اکبر خطبه برابر شول کنه یو تکبیر اولاد وکړو پس لکه دنیات الله اکبر ایو دا اوس الله اکبر دی ویلې نو دوه د شول کنه دوه د پاتې دي اوس چې څنګه امام سلام وګرځي ته سلام نه ګرځي امام چې دویم سره ته څنګه سلام وګرځي کنه بس ته صرف دوزل وی الله اکبر بیا بخپل سلام وګرځي السلام علیکم ورحمت الله والسلام علیکم ورحمت الله ٹھیک شو قبل فرض ترا لتا یوزل پس لکه نیت الله اکبر سبحانك اللهم دی وی تر ولا اله غیرک پوری بیا چپ شو امام الله اکبر وی تا مسره الله اکبر وی تدی الله اکبر نه پس امام سلام اون ګرځولو نو مطلب دا چې امام لا سبق وی دل دین پس بت بیا درود شریف وی نو چې څنګه درود شریف ستا برابر شي بیا چپ شو امام الله اکبر بیا وی د دین پس بل فر سلام وګرځولو تم دلته الله اکبر وی کنه مطلب دا چې درې الله اکبر تا برابر کړ یو تکبیر اوله کې بل ولا اله غیرک نه پس یو دا اوس الله اکبر دی وی او امام سلام وګرځولو مطلب درې در اعلان نکل او یو د نشوي دی امام د دویم سلام نه پس به بس یو ځل وی الله اکبر بیا به دواړو سیډو ته سلام وګرځي بس تا جنازه به برابر شي ٹھیک شو ها بس الله اکبر پکې برابر شول اوس کتراله یو ځل الله اکبر ددا سو ویلې ام دین اولنی الله اکبر سره امام ډایرکټ سلام وګرځولو امام اخیری الله اکبر تا سره په اول ځل الله اکبر داسې کړ را کابو دکو مطلب اخیری نه الله اکبر تعالی کابو کو امام بیا ډایرکټ سلام وګرځولو تا تدریج الله اکبر پاتې دي کنه بس امام سلام نه پس به تدریج وی الله اکبر بس بیا سلام وګرځي جنازه به برابر شي اسانه طریقه دا کوئی شوی به کنه سم مشکل خو پکې نشته کنه ک جنازي په منځ کې تاسو را لې
جنازه څه شوي ده څه پاتې ده په دې طریقې سره به برابر وای. بل عجیبه خبره پکې وورئ